بل مړی ما په خوب ولیدی چې دا بدن یې د سور او د خنجر ګرځېدلی دا د پلار نافرمانه سوی دی ولې پلار دی انسان زېږولی و لیکن ده له پلاره سره د خنجر غوندې سلوک کړی دی نو الله پاک د دغه از عمل په وجه سره د ده هغه مجسمه هم د خنجر وګرځوله مالک بن دینار فرمایي چې ما 4 مړي په خوب ولیدل یو مړی ما په خوب ولیدی چې مخ یې له قبلې اوښتی بل مړی ما په خوب ولیدی چې دا بدن یې د سور او د خنجر ګرځېدلی بل مړی ما په خوب ولیدی چې د هغه پر لاس او پر پښو باندې د اور میخونه ول سوي او بل مړی ما په خوب ولیدی چې دونه پراخ قبر یې و چې تر څونه پورې نظر تلی دغونه د قبر و او دی په یو رشمي چارپایه باندې پروت و شاوخوا ورته ګلان و خادمان ورته ولاړو په انتظار و چې کله دی راپورته شي چې دی کوم شی غواړي موږ هغه شی ورکړو مالک بن دینار فرمایي چې زما په دا خوب کې ډېر سوچ بند سو زه حسن بصري رحمت الله علیه لره رالم ما ورته ویل چې حضرت ما داسې خوب لیدلی دی 4 مړي چې په هغو کې ما یو ولیدی چې مخ یې له قبلې اوښتی وایي حسن بصري رحمت الله علیه راته ویل چې دا سړی د مور نافرمانه سوی دی مور الله پاک وده ته د قبلې په شکل و په صورت کې ورکړې وه او ده د مور نافرماني کوله نو الله پاک د ده دغه مخ په قبر کې له قبلې څخه واړوي او دا دویم چې ته ما خوب لیدی چې د ده بدن د سور او د خنجر ګرځېدلی و دا د پلار نافرمانه سوی دی ولې پلار دی انسان زېږولی و لیکن ده له پلاره سره د خنجر غوندې سلوک کړی دی نو الله پاک د دغه از عمل په وجه سره د ده هغه مجسمه هم د خنجر وګرځوله او دا دریم سړی چې ته وایه ما په خوب لیدی چې د ده پر لاس او پر پښو باندې د اور میخونه ول سوي وو له دې څخه د محلې خلک د کلي خلک امسایګان تنګ سوي دي دا امسایګان محلهداره خلک د کلي خلک دا له ده څخه تنګ سوي دي اوس موږ ته په دا محلو کې چې یو واده یې څونه ټکای پټاکي ګرده شپه دا د محلې خلک خوب نشي جن کولی حالانکې په دا کورو کې سپین ږیري ناجوړه مزدورکاره خلک یې ګرده ورځې مزدوري کړي ماښام به حرام کوي ځینې خلک به تهجد لمونځ کوي نو هغه چې د شپې په اوله کې آرام وکړي د شپې به بیا چا تهجد ته راپورته کېږي او نو چې ته ګرده شپه ضربي ټکانې نو نه بیماره خوب کولی سي نه سپینږیری خوب کولی سي نه د یو الله والا سړی چې د تهجد لمونځ کوي نه هغه آرام کولی سي حالانکې علما کرام لیکي چې د یو سړي د قرآن شوقي د قرآن د ویلو نو دی د خپل کور پر چت باندې په زوره قرآن نشي ویلی چې د ده د قرآن د ویلو څخه امسایه ته تکلیف ورسیږي که یو سړي د خپل کور پر چت باندې قرآن کریم وایي او د هغه څخه امسایګان تنګ سول بدخوابه سول
دغه قرآن د جنت بجای د ده د جهنم ذریعه به ګرځي چې قرآن کریم ویل نه دی جایز نو دا ټکان دا پټاخۍ چې دوی وړوي نو مالک بن دینار فرمایي چې ما یو مړی په خوب ولیدی چې پر لاس او پر پښو باندې د اور میخونه ولسوي ول. حسن بصري رحمت الله علیه د دې تعبیر ورکوي چې له دې څخه امسایګان تنګ سوي مالداره خلک تنګ جن سوي دي. او څلورم سړی چې مالک بن دینار فرمایي چې ما په خوب ولیدی چې پر چارپایي باندې وریښمي پوش پر پروتو قسمه قسمه ګلانو خادمان ورته ولاړو چې کله به دا راپورته شي چې دی کوم شی غواړي هغه موږ ورکو. نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته وویل چې دا سړی د مور تابعداره سوی دی د پلار تابعداره سوی دی د مالې خلک جن خوشحاله سوي دي. نو نبی علیه الصلاة وسلام په دې حدیث شریف کې وموږ ته د زندګۍ د تیرولو هغه ادب راښیي چې تاسې په ځان کې رحمت پیدا کړئ تاسې په ځان کې شفقت پیدا کړئ. الراحمون یرحمکم الرحمن چې کم چا په زړه کې رحمت شفقت او مهرباني پیدا کړه الله پاک به بیا پر ده باندې رحمت او شفقت کوي. لیکن نن په موږ کې رحمت نسته په موږ کې شفقت نسته. موږ د خوار د غریب د یتیم د یو مسکین د یو درپدره پر دې باندې زموږ هغه مهرباني نسته شفقت نسته. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي ارحموا من فی الارض تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحم وکئ یرحمکم من فی السماء چې کوم ذات په اسمانو کې دی هغه به پر تی باندې بیا رحم کوي. لیکن دا عمل موږ د معمولی عمل بو. الله پاک فرمایي چې تاسې په اسلام کې پوره داخل سئ ادخلوا فی السلم کافه تاسې په اسلام کې پوره داخل سئ که هغه فرایض دي که واجبات دي که مستحبات دي که ادبیات دي دا ګرده په ځان کې راول.